د ډیوې نازي میړه د ډیوې ټول رازونه ښکاره کړل. ګران دوستان که غواړئ پوه شئ نو دا ویډیو تر اخر راسره وګورئ. له تېرو 2 ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د ډیوې نیازۍ او د هغې د خاوند اسد مخلص د شمشاد خصوصي ټلویزیون د یوې خپرونې کوچنی کلیپ خپرېږي. په دې کلیپ کې د خپرونې کوربنه له ډیوې نه پوښتنه کوي چې تاسې په کور کې کوم ګیم کوئ. اسد مخلص ورته وایي جنګ. ډیوه ورته وایي چې په کور کې د ښځې او خاوند ترمنځ ډېر څه کېږي. هغه یو مشهور ګیم دی چې ښځه او خاوند یې کوي. همدا راز کوربنه وایي چې هو هغه خو ډېر مشهور ګیم دی جنګ. خو په ټولنیزو رسنیو کې دا کلیپ خلکو په بله معنا کې واخیست او ډېری خلکو په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې پوسټونه وکړل او همداراز دا کلیپ هم خلکو ډېر خپور کړ چې اخر هم د ډیوې نیازي صبر ختم کړ. ډیوې نیازي په خپل یو پوسټ کې دغه خلکو ته ولیکل دلته د مشهور ګیم څخه مطلب جنګ و چې فرشته جانه د خپلو خبرو په وروستۍ برخه کې وایي جنګ. دا چې خلک څه مطلب ترې اخلي هغه بیا خلکو پورې اړه لري. نوموړی په خپل یو پوسټ کې لیکي د ښځو او میړه ترمنځ ګیمونه ډېر وي. هره ورځ یې ګیم وي. دا چې د محرومه خلکو فکر او سوچ ټول په سیکس کې بند وي دا زموږ نه د دوی ستونزه ده چې باید خپل غم وخوري. د نورو لونه او خوندې په خپلو ګنده خبرو دې نه سپکوي.